مسلمانانو ورونو تنگ نظری نه د پکار، پراخ نیت پکار دی. بیا خاص د مسلمان لپاره دا ضروری ده چې هغه پراخ نیت ولري او له تنگ نظری ځان وساتي، او د مسلمان لپاره هغه څه خوښ کی کم چې د خپل ځان لپاره خوښوي. ګوري دا د تصوف اولیاء، د تصوف مشایخ دیو ته الله تعالی یو واجب پراخه نیتونه ورکړي وي. امام معروف کرخی رحمه الله دا مشهور صوفی علماء څخه دی. هغه په بغداد کې د دجله سیند پر غاړه باندې ناستو، په یو کشتۍ کې څو ځوانان ناست وه، موسیقي اورېدل او شراب یې څښل. د ده مبارک مخ ته تیر سول. یو ملګري ورته وویله ته په دې اوبو کې دا خلک وینې چې د الله تعالی په سرکشۍ او ګناه لګیا دي، دومره لویه نافرماني د الله تعالی کوي، شرا ورته وکړه، بددعا ورته وکړه. امام کرخی رحمه الله لاسونه پورته کړل او وی ویل ای الله، لکه څرنګه چې تا دوی په دنیا کې خوشحاله کړي دي، په آخرت کې هم همداسې خوشحاله که. یو ملګري ورته ویل موږ درته ویل شرا ورته وکړه، بددعا ورته وکړه، او ته دعا ورته کوې، هغه داسې نافرمانه انسانان دي. امام معروف الکرخی رحمه الله ورته ویل په آخرت کې چې الله رب العالمین خوشحالي ورکوي، دا د دې مطلب سو چې په دنیا کې به د توبې توفیق ورکړي، او که دوی توبه وکړي او جنت ته ولاړ سي، آخرت یې خوشحاله سي، تاسو ته هیڅ ضرر نه رسوي. نو داسې پراخ نیت د هر چا لپاره پکار دی. دا چې ته د بل مسلمان په خوشحالي نه یې خوشحاله، بل مسلمان ته الله تعالی یو نعمت ورکړي، په هغه نه یې خوشحاله، تنگ نظري کوي، دا مرض دی. د دغه مرض خپل ځان خلاص که، او په بل مسلمان باندې د الله تعالی د خوا ورکړه باید ستا پیرزو سي. ته د ځان دپاره دا دعا وکړه چې یا الله ما ته هم دغه نعمت راکه، ما ته هم دغه د علم نعمت راکه، ما ته هم دغه د ښه ژوند نعمت راکه. او باید موږ او تاسې ټول نارینه او زنانه هغه له بددعا له شرا ځان وساتو. د دې څخه نبي صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. په ډېرو سختو حالاتو کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ته وویل دې کفارو ته لا شرایو مه کوه. او زما او ستا په کور کې زنانه راولاړېږي خپلو اولادونو ته شراوې کوي، زما او ستا په کور کې نارینه راولاړېږي خپلو اولادونو ورونو کشرانو ته شراوې کوي. دا رقم نور راواخ. د شراو څخه باید ځان وساتو. زموږ یو استاذ و چې کله به یو شاګرد غلطي وکړل، ده به ورته ویل الله دې رحم در باندې وکړي. ډېره خوږه جمله ده، او په کار هم دا ده چې خپل زوی ته، خپل شاګرد ته، خپل ورور ته، او خپل یو بل کشر ته یا مشر ته دې غوسه راله، قهر رالی، د خولې نه بد الفاظ مه ورته راباسه، ښه الفاظ راوباسه. د کعبې امام قاري سدیس هغه واقعه بیان کړې ده، وایي مور مې ډېره په عذاب کړله، وړه یې اغښلې وه، په هغې کې ما شګې ورګډې کړلې. نو وایي مور راته ویله سدیس الله دې د کعبې امام که. وایي چې دا د کعبې امام یم، دا مې د مور هغه دعا ده. نو مقصد دا چې په هر حالت کې باید له شرا او بددعا ځان وساتو، خپل کشرانو ته یا همزولو ته یا مشرانو ته دعا وکړو. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.